جی ملګرو یو ځل بیا رابطه منقطع شوه په سمندر کې یو په بیړۍ کې یو لیک جارج ټاون دی البنې ښار دی د نیویارک مرکزي ښار دی او هلته کې دا دومره ښکلی پرفضا مقام د سیلګرۍ دپاره یو مشهور ځای هغې کې تاسو ما راوستی یئ او تاسو ته زه دا نظارې ښیمه نو زما سره به اوسئ یو بښنه غواړم چې لونته کې فیسبوک د کنیکشن او دې ځای کې لږ نټ کار نه کوي نو هغې د وجې چې دی نو رابطه منقطع شوه نو ما سره اوسئ او زه د تاسو سره یم او دا جز دی او بیړۍ ده په دې کې نو دا فضا او دا مزه واخلئ دا چکر د سره شریکوم او بیا ستاسو د میسیجونو هم زاهد داور وزیر خان ذاکر خان او نادان هلک ملک صاحب هغه هم موږ سره په لاره دی سرور جان خان زمان مصطفی خان سید رحمان حکمل سید الله صاحب نو دا خوند واخلئ د بیړۍ نه او زه د تاسو سره یم دا یو ډېر مزیدار ځای دی او دلته کې ما تاسو راوستی یئ البنې ښار دی البنې د نیویارک مرکزي ښار دی او دا دارالخلافه ده په هغې کې دا لیک جارج دې ته ویلی شي دا د سمندر په غاړه چې کوم کورونه دي نو هغه تاسو کتی شئ او ډېر غټ سمندر دی دا مزل دی هغه طرف ته به ځو او دا ګورئ تاسو خلک روتې دي او د دې سره سره چې دی نو زه به تاسو ته ووایم چې پوره د تقریبا خواوشا 4 میاشتو راځي چې دی نو خلک په کور کې ناستو د کرونا رنج د وجې ټول کاروبارونه په ټپو ولاړو ټول ژوند جواک چې دی هغه اغېزمن شوی او دغسې که تاسو وګورئ نو ټول کاروبارونه تړل شوي د نیویارک ټول مارکیټ چې دی هغه کې بیړني حالاتو ټول مارکیټونه تړلي شوي هر څه بند و کاروبارونه بند و هوټلې رستورانټې بندې وې او بیا دغسې که تاسو وګورئ نو ټول ژوند جواک اغېزمن شوی او هغې کې چې دی نو د خلکو روزګارونه کاروبارونه هغه هر څه په ټپو باندې ولاړو او بیرته د نیویارک گورنر چې کوم دی ډیوه نو هغه 3 ورځې وړاندې د نیویارک ښار کې چې کوم بیړني حالات و هغه بیرته هر څه د کلاولو اعلان وکړو او اوس چې دی نو لږ ژوند جواک شروع شوی دی او دا تاسو چې دی نو ګورئ دا بیړۍ ده خو که تاسو وګورئ نو بیا هم خلک راوتي دي خو په ډېر په کم تعداد کې او هغسې خلک د نه لیدو برابر دي خو بیا هم چې کله نه لغونته کې ژوند جواک بیرته شروع شو مارکیټونه کلاو شو او بازارونه کلاو شو خو د دې سره سره چې دی نو لږ خلک د کورونو نه راووتل او دا تاسو ګورئ یو فیملی راغلی ده هغه هم ناسته ده او هغې هم د چکر په نیت باندې دا ماشومان راوتي دي نو دا مونږه چې دی نو مارکیټونه کلاو شو لږ بیرته ژوند کو آزاد شو او د دې سره سره چې دی نو بیرته ژوند شروع شو او خلک راوتي دي هغې هم چونکې کورونو کې ناست د یو ډېر غټ یو ټینشن او ډپریشن نه تیر شو او اوس چې دی نو هغې بیرته خپل ژوند ته واپس شو نو دا تاسو ګورئ چې دا نیویارک ښار کې د هغې چې کوم دارالخلافه ده البنې هغې ته موږ راغلي یو او دلته کې چې دی نو مونږه په چکر په نیت باندې او هغې کې چې دی نو دلته زمونږ سره زمونږ یو ملګری عالم هغه هم مونږ سره دی
او زه ګورم چې هغه ژوند جواک څومره متاثره شوی او هغه هم نن د چکر په نیت راوتی دی دې ځای کې هغه سره خبرې کوو زه تاسو سره چې دی نو د فیسبوک لایو ډیوه په دې خصوصي خپرونه کې زه هغه تاسو ته وړاندې راولم هغه به درته هم ووایي چې د هغه روزګار د هغه ژوند جواک هغه څومره متاثره شوی نو د هغه سره هم خبرې کوو او تپوس او پوښتنه دې کوو چې هغه څه وایي نو زموږ سره اوسئ او دا زموږ عالم بای دی د ده سره خبرې کوو چې دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډېره ډېره مننه او سلامونه مې ټولو ملګرو ته چې کوم ملګري اوس انلاین دي او ګوري یا چې کوم ملګري هېڅ په انلاین کېږي او هغوی به راځي بیا به موږ جوین کوو زما سپیشل سلامونه هغوی ته ډېره مننه دا راته ووایي چې موږ سره ډېر زیات ملګري دې وخت کې په لاین باندې دي د ډیوه فیسبوک په دې خصوصي خپرونه کې دومره یو د ټینشن فضا تېره شوه 3 میاشتې او 20 ورځې خلک په کورونو کې ناستو تاسو هم په کور کې ناست وئ ټول ژوند جواک متاثره ټول تعلیم سبق زده کړې مو متاثره کاروبار هم متاثره نو څه به وایي لږ غونټه کې داسې د دې حالاتو په رڼا کې او بیا نن په دې خصوصي خپرونه کې یو دومره ښکلی مقام فضا نو په هغې کې لږ زموږ ملګرو سره لږ خپل نظر شریک کړئ زه به بس د لاکډاون دوران کې چې کوم زموږ زندګي وه کوم مشکلات وه هغه خو لکه کوم مونږ وایو هغې لپاره خو ډېر کافي ټایم پکار دی خو داسې په شارټ لفظونو کې په کمو لفظونو کې به زه دا ووایم چې څنګه ستاسو ژوند و دغې حساب ضرورت دی چې کوم تکلیف په تاسو باندې وه هغه په موږ باندې خو هغه خلک چې دا یې لږ سیریس نه شي هغې ته تکلیف زیات و خو زه وایم چې هر سړی سیریس وایي تاسو وګورئ دا د یو ملک نه بل ملک او د بل نه بل ته او هر یو ملک یو سیریس حالاتو ته روان دی زموږ لایف دلته چې یو کور په کمره کې په کور کې ناست دی د کور نه بهر وتل نه تعلیمي چې زموږ کوم هغه ټول ډسکس زموږ ایګزیکټیو پوسټان ویډیو همدغه زموږ کوم جابس هغه زیاتره څه د کور نه څه چې داسې چې سټاپ شو هغې سره سره چې زموږ کوم بزنس دی هغه بزنس هم چې دی لکه پرافټ لاس خو به زه نه وایم چې مطلب نقصان د نقصان نه هم لاندې خبرې دي که نه او دا بیا ریکور کېدل چې دی هغه ډېر کافي ټایم واخلي خو دا یو بس موقع مونږ ته میلاو شوه چې راځه هغه لاس چې کوم شوي دي یا کوم نقصانونه شوي دي یا کوم تکلیفات چې شوي هغه خو به موږ صرف هم د دې نه واخیستو او راغلي یو دلته چې دی نو یو اوټینګ او د ملګري راسره دي او انجوای کوئ ډېر تاسو ډېر هسټوریکل ډېره مننه عالم صاحب ستاسو د دومره خوندورو خبرو ډېره مننه ستاسو ملګرو دا امید لرم چې تاسو به د دې مننه ماسک ولګوئ
my friend. How are you? And where are you from? Dominican Republic. So you, for how long, how many days you spend in a home due to this pandemic? Like just share your experience while you spend the days in a home in the pandemic and the thing like that. جی ملګرو دا چې کوم زنانه وه د نیو جرسي ښار سره تعلق لري او وایي چې د کرونا د پینډیمک د وجې چې دی نو دا دومره وخت پس مونږ راوتي یو او د دې چکر نه د دې خوند نه او دا چې کوم د ټینشن او د دغه فضا تېره شوه نو وایي چې ډېر انجوای کوو او ډېره مزه اخلو او د دې هر څه نه چې دی نو چونکې دومره سخت ورځې تېرې شوې نو وایي چې یاره ډېر وخت پس راوتي یو او هغې نه پس چې دی نو دلته کې مونږ راوتي یو او چکر نه او د دې دغه نه چې دی نو مزه اخلو نو زمونږ سره به اوسئ زه تاسو سره ګورم کوشش کوم که نور هم څوک خبرې چې دي ملګري دي هغوی دلته کې مونږ سره راځي او خبرې کوي نو مونږ کوشش کوو او مونږ سره به اوسئ ښه دا کشتی ده او په بوټ کې یو او دلته کې راغلي یو دا پروګرام دا چکر Just few words, just about this environment after pandemic. We live up here too. Okay, no problem. Hi, my friend. How are you? You are live with Voice of America. So just few words after this crazy pandemic, and you are outside from your home. You are enjoying this environment. So just share your experience in the last. Like 3 months and 20 days in home. Well, I mean, it's been a little bit trying, but obviously, you wake up and you forge forward, and I'm just glad that things are being able to open back up so that I can try to enjoy, my family and let them enjoy some things like we go out and hop on a boat and a cruise and stuff like that. All right, Hi. Thank you, my friend. And ma'am, you want to share your feelings about, like, your name and Michelle, and we're Camden, Aria, and Jada, Spencer. Okay, so just tell your and share your experience, like how, like the past couple of months you stayed in home. And now I'm back to work. I cut hair, and I have to get tested every couple of weeks. And So gotta stay healthy, right? okay, that's nice. Okay, thank you so nice of you. Thank you, my friend. جی ملګرو دا د دې ځای تاسو سره ما خبرې وکړې دا خلک هم د دې ځای مقامي خلک دي هغوی هم وایي چې مونږ ټیسټونه هم کړي دي او مونږ چې دی نو ټیسټونه هم کړي دي او د هغې نه بعد چې دی مونږ ډېر وخت پس چې دی نو راوتي یو د چکر په غرض باندې کورونو کې بندیوان موټ ژوند جوا کاروبار چکر دی نو دا اوس زموږ دغه خلک او دې ځای کې یو بل کس هم
مونږ ګورو تاسو سره. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ د کوم ځای سره تعارف لرئ؟ افغانستان کې کوم ولایت سره تعارف لرئ؟ کابل ولایت سره. څنګه راوځي دلته دې چکر ته؟ پس له ډېر وخت کرانتین نه ښه جي. نو څنګه دا تېرې ورځې مو څنګه تېرې شوې؟ ها نو موږ سره لږ خپل نظر شریک کړئ چې یاره دا تېرې ورځې مو څنګه تېرې شوې؟ ها د کرونا د وجې ژوند څومره اغېزمن شوی؟ ټول کور کې وای؟ دې نه چې لاکډاون ختم شو او ډېر کسان غواړي چې بهر راشي د چکر لپاره او هغه موږ هم له فرصت استفاده نه راشو لږ جوړ شو. نو کور وای دې دوران ټول ها تقریبا کار روزګار هر څه په ټپه ولاړو؟ کاروبار ټول اغېزمن شوی؟ ذهني طور څه مسلې وې؟ پریشانه وئ؟ دقیق څنګه چې مصروفیت کوي او کور کې اوسې په دوامدار توګه 2 میاشت ډېر وخت تاثیر کوي. درې میاشتې څه د پاسه د کور دننه اوسېدل دا ډېره سخته ده او تاثیر کوي. ښه نو 3 میاشتې نه سیوا په کور باندې وای؟ ښه او کاروبار ټول روزګار په ټپه ولاړ؟ 3 میاشت کاروبار صحیح ده. اوس چکر ته راوتي یې څنګه محسوسوئ دومره موده پس د کور نه بهر؟ ډېر ښه یعنې پس د دې 3 میاشتو نه یو آزاده فضا او سیاست ده او ډېره مناسبه ځای د چکر لپاره چې وخت هم ښه تېرېږي او ښه تېرېږي. ډېره مننه زموږ سره د ډیوه خبریال د ډیوه په دې خپرونه کې تاسو موږ سره خبرې وکړې. ډېره مننه ستاسو. جی ملګرو یو ځل بیا زه تاسو ته ووایم چې دا لیک جارج ټاون دی، البنې ښار دی او دلته کې موږ راغلي یو او دا جیز دی بیړۍ ده په هغې کې خلک راوتي دي ډېره موده پس چې دی نو د دې پینډیمک د وجې چې دی نو څومره ژوند ځواک متاثره شوی نو هغه خلک راوتي دي او ډېره موده پس هغې چې دی نو دلته د دې چکر نه د دې دغه نه هغې خوندونه اخلي او مزې ترې اخلي. دا تاسو سره هم موږ دا هر څه شریکو او بل ډېر ملګري زموږ سره په لار باندې دي د فیسبوک په دې خصوصي خپرونه کې. نو زه به یو څو ملګرو نومونه هم واخلم: ارشاد خان، خپیرګل او دغسې عثمان علي، محمد رسول، محمد ایاز خان، ملا خیل، عمران خان، اکثر علي هم زموږ سره په لاین باندې دی. او دا چونکې اوبه دي شور دی او دلته کې هغې د وجې چې دی نو لغونته کې تاسو سره دا اواز کېدی شي نه راځي. هغې دپاره زه تاسو نه بخښنه غواړم. خو بس زرشاد انجم وایي چې ستاسو طبیعت څنګه دی؟ نو زه مننه کوم، بلکل ټیک یم. محمد اکرام وایي څنګه یې؟ سلام علیکم. سلام. اجاز احمد، عثمان غني، اظهرخان، ارش احد خان خیلچي، اجاز احمد، حامد خان او نصیر احمد موږ سره په لاین دي. ارشد خان صوابۍ نه مننه کوم ستاسو. یو د ماسک اچولی دی بل د چشمې پته دي شته چې څوک یوسف علي، ارشاد خان، پیرګل صاحب، عمران خان او دغسې ناراض وفادار او زموږ سره ریحان سعید، عبدالنف، الله ډېر ملګري زموږ سره
د دې فیسبوک په دې خپرونه کې زموږ سره شریک دي. نو ملګرو زما په خیال چې زه به لون ته کې وخت لپاره د ما سندرې کوم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي او په دې تمه او په دې امید خو صرف یو نظاره در کومه او د هغې نه پس چې دی نو بس زه اخلمه د تاسو نه او د دې نظارې نه د دې چې کوم چکر دی د دې نه هغې مزې اخلي عکسونه اخلي او دا تاسو کتی شئ چې طارق خان، عمران سید، سعید خان، طارق خان، اسلام خان، شفیق خان زموږ سره په لاین دي. سلامونه، وعلیکم سلامونه. ناراض، وفادار او دا ویو وګورئ، دا موسم وګورئ، دا فضا وګورئ. امید لرم چې دا به ستاسو خوښ شوي وي، خوند به مو ترې اخیستی وي او په دې امید او په دې تمه چې Then the French put a bunch of cannons over there on Cannon Point, driving the British off of the island and back to their own fort. They attacked the fort with 10,000 men versus the fort's 2,500. The French also had some Indians that they had told would be able to receive as many scalps and women prisoners as they wanted if they would come fight. They came out of Toronto. They attacked the fort for 4 days.
long line of the men, then the women and children, then the servants, and then the wounded. At that point, the Indians started attacking, and the French soldiers ran. As they ran away, the Indians killed 218 mostly wounded men, older women, servants, and then captured 350 mostly women and children, taking them back to Toronto with them, as they then left the area so mad at the French for not allowing them to kill all the French. The British would go back and forth after their own treaty and right back to those new up until 1985, over 100 years, until they just ran out of enough money to be free for it. So then they turned it into a recreation area for the priests and nuns they have, which they use today. Now the French and the British all used the same boats. They were French designed, originally built for fewer cargo. Radoos, the battleships, were made by the locals for the Great Lakes for years. When the King of England was paying to have the fort built, demanded that 2 battleships be built to protect it, along with plenty of good reasons to keep your house a little higher. Now on the other side of the lake, behind the hotels there, you see a mountain up there with 3 humps on it, just like a camel hump. It's called the Prospect Mountain. It has 10,000 acres. There's 2 hiking trails up to the top. There's also a road up to the top. The road is called the Veterans Memorial Highway, and this is where I want to start thanking all veterans who want to be on board. Thank you for your service. At
Thank you to the family members of veterans for without your support, men and women would never be able to leave home, leave the kids, and leave the parents behind without the support. Now the mountain king was that George Foster Peabody, the same man that gave us the Arsenal campgrounds. He bought the 10,000 acres just to get rid of a casino that was up there. They had a wellness center up there that they had a casino onto. چې ملګرو امید لرم چې د نن ورځې چې کوم دا خصوصي خپرونه وه امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي مقصد او غرض مو دا و چې یاره دومره د ټینشن ماحول او د ټینشن فضا تېره شوې ده موږ یې چې یاره تاسو ته وښیو چې دلته کې په امریکا کې هلې ځلې دلته بېرته بیا شروع شوي دي او د دې سره سره چې د کوم ژوند جواک هغه شروع شوی دی مارکیټونه کلاو شوي دي او د هغې سره که تاسو وګورئ کاروبارونه بېرته پرانیستل شو او د هغې سره سره چې دی نو خلک واپس بېرته راوتلي او خپل کارونه بارونه کوي او د دې سره چې دی نو که تاسو وګورئ نو خپل ژوند جواک چې دی نو هغه بېرته بحال شوی دی د نیویارک گورنر انډریو کومو هغه هم د دې ښار سره تعلق لري دې ځای کې دارالخلافه ده او د دلته نه به یې ټول چې څومره هم خپرونې وي هغه به د تاسو سره شریکولې روزانه په بنیاد باندې خپل خبري کانفرنس یې کړی او چې څه د کرونا حوالې سره اپډیټ و هغه یې د تاسو سره شریک کړی دی نو زه هم چې دی نو په غواړم د تاسو نه اجازت امید لرم چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي که ستاسو خوښه شوې وي نو د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کوئ او زه بل لا ډېر ملګري په تلو تلو کې به د هغې یو څو نومونه والمه چې هغوی زموږ سره په دې خپرونه کې شریک دي نو هغې نه بعد به زه د تاسو نه اخلم اجازت او موږ سره ساجد حسین پیرزاده ارشد خان سید جان انتظار سعید احسان خټک صاحب سلامونه وعلیکم سلامونه عصمت وزیر موږ سره په لاین دی بادشاه رحمان کله نه کله چکر لګو به کوشش به کوو او انور شاه وایي چې دا کوم ځای دی دا د نیویارک مرکزي ښار چې دی البنې دې ته ویلی شي او دا لیک ټاون دی جارج لیک ټاون نو هغې ته راغلي یو او د تاسو سره په دې خپرونه کې شریک یو جاوید خان ابراهیم خان وایي چې د سعودي عرب نه سلامونه وعلیکم سلام او فضل خان هم موږ سره په لاین دی ناراض وفادار دوراج او دغسې ریاض خان او مراد درویش افضل خان طارق خان او بیا نور زمونږ بلګار ملګري عباس جان نورولي خان اخوندزاده عباس جان نعیم خان موږ سره په لاین باندې دي نو د دې خپرونې مقصد مو صرف دا و چې لون ته کې بېرته تاسو ته وښایو چې تېرې کم 3 میاشتې او 20 ورځې په خلکو باندې څه تېر شو کم د ډپریشن ښکارو خلک څومره پریشان وو د دې سره سره ټول ژوند جواک متاثر و کاروبارونه روزګارونه متاثر و او د هغې نه بعد چې دی نو بېرته حالات چې کوم بیړني حالاتو په نیویارک ښار کې هغې ختم شو او د هغه چې دی ګورنر هغه موږه زه نور په خپلو خبرو باندې نه بور کوم او په دې امید او په دې تمه چې هر چېرته یې ټول جوړ انشاءالله ښاد او آباد اوسئ د ماسک استعمال چې دی نو پکار ده چې هغه ضروري وکړئ سوشل ډسټنس وساتئ او دلته کې جسته په راتلو کې هم دوی موږ ته ووایي چې ماسک اچول ضروري دي په دې ځای کې
څوک شته نه نو ما خپله ماسک ځکه نه دی اچولی چې اوس زما خوا ماسک به لګومه مرض ډېر زیات په خپرېدو دی خپل ډېر پوره احتیاط وکړئ او چې کوم احتیاطي ګامونه دي د ډاکټرانو وینا تر مطابق هغې خیال وساتئ سوشل ډسټنس وساتئ ماسک استعمال ضروري وکړئ لاس مینځل او د صفایۍ ډېر خیال وساتئ نو غواړم به د تاسو نه اجازه ده چې هر چېرته یې روغ جوړ خوشحاله ښاد او آباد اوسئ او په دې امید رڼا او په دې تمه چې که پروګرام خوښ شوی نو د نورو خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ ستاسو کوربه فضل الله د نیویارک اخلم د تاسو نه اجازت د لوی الله په امان Down the stairs until such time as I get all 4 lines that I